نظم دی خو لږ د پوهېدو کوشش به کوئ. جی جی. وایي ای د خپل وخت ماده پرسته بت پرسته بنده، ای د خپل وخت ماده پرسته بت پرسته بنده، د سرمایې د سور حرم بربنډه مسته بنده، د عقیدې پړې د اوښلې دل کعبه پرېوته، ستا د غلاف نه یو دېرشمه سپاره پرېوته، ستا په مذهب تورې نسکوري د خطره کې پروت دی، زلمې پشنه شونډه توکل د وسوسه کې پروت دی، خدای دې بوډا شو احکامات زړه کې لار نه کوي، پنځم کتاب د ګونګې شوی د اظهار نه کوي، د سرمایې خدای دې پاگل شو جاړي سر ټکوي، مغرور قانون دې د غلام د سالې ور ټکوي، په سور جنت کې د ماتم د ځان نه ځان هیر دی، د هوسناکو فرښتونه د خپل شان هیر دی، پنګې بې زوره شوې قارون ته قانون لاس واچول، ستا د کمزوري پیغمبر نه خپل کردار خطا دی، ذره راپاڅېده د غرونو حوصلې کېناستې، ویښتې سپین شول ستا د کلي د خدای وار خطا دی، په لوی دربار کې د عظیمې فیصلې وړې شوې، ستا د بچو پروردګار کې حوصلې زړې شوې، د سرمایې په مدینه د زلزلې تیریږي، د عقیدې په سپین حرم د حادثې تیریږي، خدای دې زیړ شوی دی په مخې کرښې ځي او راځي، د خپل نظام د چلولو هیڅ هنر نه ورځي. اوس خو دې تصویر هم د کتو نه منکر شوی دی، ځکه نن زما د پیژندو نه منکر شوی دی. اوس خو دې تصویر هم د کتو نه منکر شوی دی، ځکه نن زما د پیژندو نه منکر شوی دی. هر کاته دې بوغ دې ونن ماته په کتو کې بیا ماته دې نظر د خندېدو نه منکر شوی دی. نه دې شونډې رپي نه دې ژبه خوځېده کوي، ولې دې اواز د راوتو نه منکر شوی دی. السلام علیکم ملګرو، زه رحیم یم یو ځل بیا په حیون ویب ټي وي په شیشه باندې تاسو ته مخاطب یم. په ډېره موده پس تاسو ته پته وه چې کمه غبار الوتې وه، د دغې په وجه پروګرامونه لږ مونږ ودرولو. یو مکراله امام منظر صاحب را سره ناست دی، زما په خیال چې د نن دور د میډیا ښایست دی، یعنې څو شعرونه ریکارډ کړم او تاسو ته یې کېږدم. امام منظر صاحب په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایو، په خیر راغلی. السلام علیکم، ډېره مننه وزیر بھائی ستاسو د دې چینل حیون ویب ټي وي ډېره مننه کوم چې تاسو دلته راغلي یې زما علاقې ته زما خوا ته، او بیا ماته دومره موقع راکړه چې زه خپلو مینهوالو سره یو ځل بیا ملاقات وکړم او بیا ورسره خبرې وکړم. تاسو یو جهان مننه چې ډېره مهرباني چې ډېره مهرباني. امام منظر صاحب د ډېر وخت نه زه تاسو وینم ډېر د کمال شعر لیکئ، د کم وخت نه شاعري کوئ. ډېر چینل والا به تاسو نه تپوسونه کړي، خو زموږ د مینهوالو دپاره هغه مینهوالو دپاره زیاتر خو به تاسو اورېدلی چې کم تاسو نه یې اورېدلی، د هغې دپاره دومره وضاحت وکړئ چې د کم دور نه شاعري د شاعرۍ په ژوند کې استاذ هم څوک دی، دونه ښه شعر انتخاب څنګه کوئ او د دې شاته لاس د چا دی؟ په دې راته لږ رڼا واچوئ. د هرې کامیابۍ شاته خو د ښځې لاس وي، خو چونکې هغه خو خلکو ته پته ده، بس هغه نه کوم خبره چې زما غزشته نشته. خو زه 78 زما پیدایش دی او 90 کې ما شاعري شروع کړې ده، د 12 سالو چې ما شاعري شروع کړې ده، او دا به تر زه به څوک سره دا خبره وکړم چې زما استاد نشته، او بس د ټول نه غټ استاد خو الله پاک دی، خالق دی، مالک دی. نو د هغه راکړی شعور معمولي غونې عقل فکر هغه استعمالوه او بس ستاسو مخې ته خبره او استاد نه لرم. ډېره مهرباني. تاسو اورئ د مینهوالو چې امام منظر صاحب ووایي چې زه استاد نه لرم او بیا هم دومره د کمال شعر لیکي. یقینا چې دا یو ګاډ ګفټډ شاعر دی، لپاره د هغې نه یو څو شعرونه ریکارډ کړو. نو مینهوالو ته به څه وایي؟ مینهوالو ته به یو غزل ډالۍ کړم چې مړه بس هسې مې دلبر سره تصویر ویسته دی، مړه بس هسې مې دلبر سره تصویر ویسته دی، او خلکو ویل دا خو د انور سره تصویر ویسته دی. منم پردی دی خو سبا به چاته ویلی خوشم، منم پردی دی خو سبا به چاته ویلی خوشم چې چېرته ما هم د موټر سره تصویر ویسته دی. خلکو په دواړو د سپین غر د سر ګمان کړی دی، خپلې شملې نه مې د غر سره تصویر ویسته دی. فیصله وشوه په فیسبوک پابندي ولګېده، د کلي خان نه چا د خر سره تصویر ویسته دی. دې فتوګرو ته سبا ته د ثبوت دپاره
ناستم د ځان نه مې منبر سره تصویر ویسته دی د میری جسم میری مرضی ورته خوله اوبه شوه ما د پښتون نه د صادر سره تصویر ویسته دی ما وی مشغول بشي مولا ته به موقع میلاو شي مړه خواسې مې مندر سره تصویر ویسته دی په ښار کې پیغلو په چتونو ګرځېدل پریښي دي د کلي غره کې مې نختر سره تصویر ویسته دی په زړه کې وایم چې کافر او د کعبې دروازه رقیب هم ستا د کور د ور سره تصویر ویسته دی سیاسي چال دی کوم وزیر چې ما په کاڼ ولي هغه وزیر هم د نهر سره تصویر ویسته دی نو ما ته خرچه راکا ته غټ شهر سړي ته وایه چې ما فیسبوک کې د منظر سره تصویر ویسته دی ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي کلامونه هم جي د یو کلام نه بل کلام ښکلی دی داسې هم نه پرېږدو دا موقع په لاس راغلی ده بالکل جی بالکل جی بالکل جی وخته چې بیا د کوم یو ویر ته مسکې کړی یم وخته چې بیا د کوم یو ویر ته مسکې کړی یم د چا په لاس ته ورانېدو ته سپرلی کړی یم او هسې نه دا خلک د یاره زما خدای ومني هسې نه دا خلک د یاره زما خدای ومني نور کرامت سوي چې مرد ژوندی کړی یم پام چې په مینه کې د عقل استعمال مه کوئ پام چې په مینه کې د عقل استعمال مه کوئ زه په شعور کې ډېر احتیاط لیونی کړی یم زه جنګ ته نه یم پیدا زه هډو بادر نه یم زه جنګ ته نه یم پیدا زه هډو بادر نه یم زه خپل تعلیم ته مور نستی کې زلمی کړی یم او دا مې فطرت دی د بنګلو په دیوال نه کینم دا مې فطرت دی د بنګلو په دیوال نه کینم څه کوم خدای چې د بازانو بچی کړی یم او زه د وایز او د مولا نصیحت کله اورم زه د حجرې د کټ خبرو سړی کړی یم او دغه لوګن لوګن ماښام ته د سخیال د وخته دغه لوګن لوګن ماښام ته د سخیال د وخته دا پکې زه چا خپل ښایست ته لوګی کړی یم او چې حاسدان شي په پښتو پسې وطن ته راځي په ټول جهان کې د زه ولې غمې کړی یم او ما ته افغان وایي د مرګ نه د ما نه یروي ته دا مني چې زه جنګونو کټی کړی یم او خدایا ګلاب دې پیدا کړی یم د بل دپاره خو بس مولا ته د الوا کې ازغی کړی یم ډېره مهرباني جي خو لږ د پوهېدو کوشش به کوئ جی جی وایي ای د خپل وخت ماده پرسته بت پرسته بنده ای د خپل وخت ماده پرسته بت پرسته بنده د سرمایې د سور حرم بربنډه مسته بنده د عقیدې پړې د اوښلې دل کعبه پریوته ستا د غلاف نه یو دیرشمه سپاره پریوته ستا په مذهب ټولې نسکوري د خطره کې پروت دی زلمې پشنه شونډه توکل د وسوسه کې پروت دی خدای د بوډا شو احکامات زړه کې لار نه کوي پنځم کتاب د ګونګې شوی د اظهار نه کوي د سرمایې خدای د پاگل شو جاړي سر ټکوي مغرور قانون د غلام د سالي ور ټکوي په سور جنت کې د ماتم د ځان نزان هیر دی د هوسناکو فرښتونو د خپل شان هیر دی پنګ بې زوره شوي قارون ته قانون لاس واچول ستا د کمزوري پیغمبر نه خپل کردار خطا دی زره را پاسېده د غرونو حوصلې کېناستې ویښتې سپین شول ستا د کلي د خدای وار خطا دی په لوی دربار کې د عظیمې فیصلې وړې شوې ستا د بچو پروردګار کې حوصلې زړې شوې د سرمایې په مدینه د زلزلې تیریږي د عقیدې په سپین حرم د حادثې تیریږي خدای دې زیړ شوی دی په مخې کرښې ځي او راځي د خپل نظام د چلولو هیڅ هنر نه ورځي د جادوګر نظام خالق د دواړه لاسو تړل چې بندګي ځان ته پیدا کې هیڅ منتر نه ورځي ورشه لاس ورکا ګنې خدای کې د صفاتې نه دي ورشه لاس ورکا ګنې خدای کې د صفاتې نه دي جام د لاسو نه پریوزي شرابي مړ نشي $100 د سر نه صدقه وباسه دا نیم چې مرد نیم ژوندی دی دا بیخي مړ نشي اوس هم څه لاړ راغلي نه دي که توبه وباسي اوس هم څه لاړ راغلي نه دي که توبه وباسي او ما به بندن نه ګړي سر د پاسه سر به مني دا خپل کافر خدای د خبر کا که پیمانه وینو د جلالي اسمان د بل جلال هنر به مني ستا د نظام د پاسه بره بل اختیار هم شته چې کائنات چلوي داسې یو دربار هم شته ستا د غټ سر د پاسه سر هم شته سردار هم شته چې زر او زور نه مني بل پروردګار هم شته ګنې ستا لاش به ستا د دغه سور جنت کوڅو
کې ستا په سړه روټۍ لوی شوي څو بندیان راکاږي ګنې ستا لاش به ستا د جوړې سرمایې په غره کې د جلالي خدای اوږې تږي څو کارغان راکاږي تاسو به څه کوئ که ستاسو د خدای زور وبشي د یو دېرشمې سپارې نه مې الفاظ ووځي تاسو به بیا چېرته ځئ بیا به سوال د چا نه کوئ که ستا د خدای د خولې نه یا خدایه اواز ووځي تاسو به چېرته بیا د خپل مذهب مکه جوړوئ تاسو به بیا څه کوئ چا نه به کعبه جوړوئ د سرمایې په کوم بګوان به عقیده جوړوئ دغه مو وخت که د خدای سره رشته جوړوئ دا په پردي بادونو مست خدایان کمزوري خدایان اوس خو معلومه شوه چې مرګ نه مو ساتلی نشي دا شرابي خدایان بربنډ او لغړ شوي خدایان په خپله پټ نه دي نو تاسو پټولی نشي د سرمایې د زنکدن نه ګیر چاپېره خلکو د تکبر د سر اسمان مې پرېوتو واله دی کفن تیار ساتئ لحد په جهنم کې جوړ کوي بت مسلمان شو کافر خدای د ماتېدو واله دی یوې ذرې ته مصنوعي قدرت په ځای مړ شي کیدای شي نن مو د شیشو اسمان کې خدای مړ شي ډېره مننه